بنگلاديش افغان لوبډلې ته په 2 شپې منډو ماته ورکړه. لوبلړۍ مساوي شوه. سلام او مینه خوږو دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د افغانستان او بنگلاديش الف لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو لوبو د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې بنگلاديش الف لوبډلې افغان الف لوبډلې ته په 2 شپې منډو ماته ورکړه او لوبلړۍ ورسره مساوي وکړه. نن سهار د افغانستان پر وخت 7 بجې او 10 دقیقې د دواړو لوبډلو ترمنځ د لوبې پچه واچول شوه چې افغان لوري وګټله. خو لومړی د بنگلاديش الف لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. د بنگلاديش الف لوبډلې د ټولو وارونو په لوبولو سره د 9 لوبغاړو له سوځېدو سره افغانستان الف لوبډلې ته د 263 منډو هدف وټاکه چې د بنگلاديش توپوهونکو له لوري نعیم شیخ 126 او عفیف حسین 53 ډېرې منډې وکړې. د افغانستان الف لوبډلې د توپ اچوونکو له منځه کریم جنت 4 او فضل نیازي بیا د سیالۍ لوبډلې 2 لوبغاړي وسوځول چې د بنگلاديش 3 لوبغاړي هم د منډو پر مهال وسوځېدل. ورپسې افغان لوبډلې خپله توپوهنه پیل کړه، خو په 15 څلوېښتونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او له بنگلاديش الف لوبډلې څخه یې ماته وخوړه. د افغان لوبډلې لخوا رحمان الله ګربز 54، ناصر جمال 40، شرف الدین اشرف 15 او میرویس اشرف 23 منډې وکړې. د بنگلاديش توپ اچوونکو له لوري بیا یاسین عرفات 3، شفیق الاسلام او امین اسلام 2 افغان لوبغاړي وسوځول او په دې سره یې خپلې لوبډلې ته بریا ور وبخله. د دواړو لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو لوبو لوبلړۍ ترسره شوه چې په لومړیو 2 لوبو کې افغان لوبډلې بریا خپله کړه. همداراز په 3 او 5 لوبه کې بنگلاديش الف لوبډلې بریا خپله کړه او 4مه لوبډله د باران له امله مساوي پای ته ورسېده چې په دې سره د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبلړۍ مساوي شوه. د یادونې وړ ده چې دواړو لوبډلو 2 ورځنۍ لوبې هم ترسره کړې وې چې په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې بریا خپله کړې وه او دویمه لوبه بیا مساوي پای ته ورسېده چې دغه لوبلړۍ بیا د افغان لوبډلې په نوم شو. نو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.